وساته جرنیل سیل دا نشاط څوک دی دا مینګول دی د سوات د ملکان د مهابن غرونه دی د مومند او د وزیرستان غرونه دی یو شی به نه وي چې ستا دا شنه جنډه به بیا دلته نه وي دا پخوا به دا سفره یو سپېره میاشت بللی کېده نو د سفرې د وتلو په وخت کې به اکثر دې زړو زنانه ووي وی سفرې وځه بیا به وی سفره ووتله موږ وایو ورونو نن ستاسو په دې کامیاب جرګه باندې د سوات د سفره انشاءالله ووته د سوات نه دهشتګردي ووته هر څه کې خلک وایي عقلمند له اشاره پوره ده هغه خلک چې په سوات کې امن نه پرېږدي دشمني کوي د پښتنو سره هغه د ځان پوه کړي دا نل چې دا مینګوره خوځي دا خلک راغلي دي عزیزانو دا چا پټواریانو نه دي راغوښتي په دې پسې چا ګاډي نه دي لېږلي دا هر سړی په خپل کور کې چا د ژبه چا په کرایه قرض کړل او دلته راغلی دی دا خلک په اراده راغلي دي زموږ په اراده د خلک پوه شي عزیزانو په دا جلسه چې موږ کوو په داسې حالت کې کوو چې ټوله پښتونخوا دا وخت په وینو رنګ بنګ ده نن د هغه ژوب شیراني نه نیولې بیا تر سواته پورې تر باجوړه پورې ځای په ځای دماکي دي قتلونه دي وینې بهیږي بېګا تاسو خبر یئ چې په صوابۍ کې په تاڼه باندې حمله وشوه عزیزانو په داسې حالاتو کې موږ په سوات کې دا جلسه کوو دلته اتېرو ورځو کې ډي پي او صاحب پریس کانفرنس وکړو ډي پي او صاحب دا وویل چې په سوات کې امن دی دهشتګردي نشته نو ډي پي او صاحب چې امن دی او دهشتګردي نشته بیا په دې تاړو دړه څوک کوي دا پولیس څوک وژني د دې جواب راکړه او که امن نشته بیا موږ چې جلسه کوو په هغې ته پابندي لګوي ډي سي پې پابندي لګوي دا کومه خبره ده چې دهشتګرد دې آزاد کړي دي هغو ته دا خبره کوي چې دهشتګرد به آزاد ګرځي او خلک به جلسې نه کوي عزیزانو موږ د هېڅ چا له د جلسو اجازت نه غواړو دا سوات دا موږ د چا په خیرات کې نه دی راکړی دا سوات موږ د چا په زکات کې نه دی راکړی دا زموږ پلرونو او نیکونو په توره باندې اخیستی دی او په توره به یې موږ ساتو بله خبره دا ده ځان به خلک په دې خبره پوه کوي چې عزیزانو د شرافت په وجه یا د ناپوهۍ په وجه دا 11 کاله موږ تاسو برداشت کړئ دا 11 کاله موږ برداشت کړئ نور زموږ برداشت ختم دی د پنجاب جرنیلانو صاحبانو د دې ملک واکدارانو ځان په دې خبره باندې پوه کړئ دې ملک ته سکندر اعظم راغلی دی دلته یې هډوکي مات شوي دي دلته چنګیز خان راغلی دی دلته تیمورلنګ راغلی دی دلته انګریزان راغلي دي لاړ شئ هډوکي به یې لا اوس هم په ملکڼ او بامبېله کې پراته دي د پنجاب جرنیلانو ځان په دې پوه کوي چې که عقل یې ونه کړو د دا دهشتګردۍ نه د دا ډرامو نه لاس وانغاست دلته به ستاسو هډوکي داسې ورک شي چې نوم به بیا په نومونو کې پیدا نه شي نن عزیزانو خلک خبره کوي زموږ ملګري هم کوي دهشتګرد دي یقینا دهشتګرد دي
خو دهشتګرد دا سوری دی دا الی کار دی موږ ګوره په الی کار پسې نه ګرځو موږ به په هغه چا پسې ځو چې دا الی کار یې رالېږلی دی او هغه څوک دي هغه د پرېکړې جرنیلان دي موږ په دې وطن کې د پښتون د یوې وینې د څاڅکي تپوس تا نه کوو او دا درته وایو په عقل باندې ځان پوه کوئ چې د سوات د خلکو د دې فیصلې نه پس دهشتګردو ته هم وایو چې کله کوډۍ ولغاړئ چې هر چا راوستئ ځان دا منځۍ ته ورسوئ جنګیالانو ته هم وایو او که تاسو ونه وتئ داسې به یې وباسو لکه په منسپۍ چې خلک د کلي نه وباسي دې وطن کې موږ په سوال باندې ژوند نه کوو عزیزانو وخت د دې راغلی دی نن ټول پښتون په یو لوی احتجاج دی په بلو کې پولیس هړتال کړل دی په مروتو کې پولیس هړتال کړل دی باجوړ کې پولیس هړتال کړل دی ولې کړل دی پخوا به موږ دا خبره کوله چې د دې شاته د پاکستان پوځ او د پاکستان جاسوسي ادارې دي او دا خبره موږ ځکه کوله چې د پاکستان پوځیانو دا اقرار کړی دی دا اختر عبدالرحمان وایي دهشتګردان ما پیدا کړي دي حمید ګل وایي ما پیدا کړي دي مشرف وایي زما هیروګان دي کرنل امام وایي زما هیروګان دي چې ستا هیروګان دي بیا زموږ دشمن څوک دی بیا زموږ دشمن ته ته د دې دشمنۍ توان راوړی شې او که نشې راوړی یو فیصله به کوې او پخوا به خلکو یې وی خوښه ستا د شینخالۍ په تاسې خولې کړی وړی په دې کې به یو فیصله کوې پاکستان ساتل غواړي او که دهشتګردي ساتل غواړي دا دواړه تورې په یو بیخي کې نه ځایږي یا به پاکستاني دلته به عملي پښتون به دلته مالکي پښتون به دلته برابري دلته به کاروباري دلته به کارخانې او که ته دا لکه دهشتګردي وې بیا وروڼو دا کار تا په بنګال کې وکړو بنګال کې تا څه وې بنګال کې تا وې وی زما د بنګال خاوره پکار ده خلک مې نه دي پکار دوی شلکه بنګالیان دې مړه کړو نتیجه یې څه شوه نن ستاسو نه تپوس کوم په ډاکه کې آزاد بنګلادیش جنډه ولاړه ده د بنګلادیش ترانه ویلی کېږي د بنګالیانو خپل حکومت دی خو چې نشته څه شی نشته د پاکستان دا شنه جنډه هلته نشته که د پاکستان شنه جنډه ساتل غواړي پښتون سره به ملنډې نه کوې پښتون به سیال او برابر ګڼې او که د پښتون سره ملنډې وایي بیا به دلته دا یاد وساته جرنیل صاحب دا نشاد چوک به یې دا مینګوله به یې د سوات د ملکڼ د مهابند غرونه به یې د مومند او د وزیرستان غرونه به یې یو شی به نه وي چې ستا دا شنه جنډه به بیا دلته نه وي خېلې درشخېلې شاوخوا کلو باندو خلکو ته آفرین او شاباش ویل چا بله ورځ راووتو او هلته یې د دهشتګردو په خلاف مقابله وکړه بیا ورته شاباش ویل